دا د الله نبی فرمایلی شرابونه بس کل کیږي نوم به ول بدلیږي زناګانی به کیږي نوم به په بدل کې خو دی دا ګلوکار ده دا فنکار ده اداکار ده دا نمونه دي بل لیبل ولګي د پاسه او بیا ته خلک د عزت په نظرم ګوري دا زمونږ خلک په بیا پیسې هم لوټاوي او هغه ځوانان الله دې زموږ د ټولو ځوانانو اصلاح وکړي چې په بهر ملکونو کې ناستې دي په دوبۍ او په سعودي او په دې بهر ملکونو کې او بعضې وخت کې دوی هم ډمان او ډمې راغواړي او هغې لګې دی د هغې دپاره پروګرامونه کوي او د هغې دپاره اشتهارات کوي په دې سوشل میډیا چې زمونږ ګوره فلانۍ علاقې ته په سعودي کې او په دوبۍ کې پلاني ځای ته د شو دپاره پلانې ډم او پلانې ډم را روان دی او دا پښتون ورته ناستی دی چې دا د غریبۍ د لاسه د خپل پلار او مور او ښځه او بچي او ګاونډ او غم او خادي دي پاتې دي او د دې د لاسه د غریبۍ د لاسه تلې بهاري ګټي په ګرانه مشکله باندې او په تکلیف باندې او دی به ورځي دغه ډمې نه تاویږي را تاویږي د پاسه پې پیسې شي دا زموږ بغاوتونه دي دا زموږ نافرمانۍ نه دي علی الاعلان کیږي څوک یې ګناه نه ګڼي چې کله دا حالات راشي بیا د الله عذابونه عمومي راځي کله به په یو شکل کې راځي کله به بل شکل کله به بیلونو ته جاړي یاره ډېر زیات ټیکسونه دي کله به پټرولو ته جاړي کله به چې کوم دی ګیس ته جاړي چې ګیس نشته کله به ګرانۍ ته جاړي او کله به د حکمرانانو نورو ډرامو ته جاړي او کله به در باندې یو مصیبت راځي او کله به در باندې بل مصیبت راځي دا د الله رب العالمین غیرت به نه چیړي د الله رب العالمین غیرت به نه چیړي حدیث کې راځي د امام بخاری روایت دی او امام مسلم هم راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یغار بېشک الله تعالی په غیرت کې راځي څنګه غیرت دی د الله څنګه چې د الله تعالی د شان سره لایقه ده دا د الله رب العالمین د صفت وختي مې ویلې درته د انسانانو د صفت سره به مشابهت نه ورکوي الله رب العالمین غیرت کې راځي او په کومه خبر الله غیرت کې راځي غیرت باندې د انسانانو چې کله غیرت کې راځي الله په انسانانو غیرت اچولې کړه په کومه خبر په غیرت کې راځي چې د مزاج خلافي دی په غوسه کېږي دی په خفه کېږي د ده د وینه په جوش وهي په ده بد لګېږي نو په الله رب العالمین باندې څه بد لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وغیرة الله ان یأتي المؤمن ما حرم علیه الله رب العالمین غیرت په دې باندې راوچتېږي چې یو مؤمن راولګېږي حرام کار ته لاس واچي الله په ده دا کار حرام کړی دی او دی په نیغ ور روان دی دی په زړور ور روان دی او دا کار کوي نو د الله رب العالمین عذابونه بیا راځي